استاد ګل زمان ولې په ژوندۍ خپرونه کې وژړل او له اشرف غني یې څه وغوښتل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو ورځو کې په افغان خواله رسنیو کې د استاد ګل زمان هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې له کمزوري اقتصادي وضعیته ژړا کوي. د خواله رسنیو افغان کارونکو د خصوصي آریانا ټلویزیون بنډار له نجیبي سره پروګرام کې په دې موخه د استاد ګل زمان د ژړېدو ویډیو شریکه کړې ده چې د حکومت او سوداګر د افغان فولکلوري موسیقي د دغه خدمتګار لاسنیوی وکړي. ګل زمان ته په وروستیو کلونو کې افغان موسیقي ته د ډیر خدمت له امله د استادي لقب ورکړل شوی دی. د افغانستان دغه نوموتی سندرغاړی په کور دننه او بهر مینوال لري. استاد ګل زمان له یو خصوصي ټلویزیون سره په یوې خپرونه کې وایي له دې سره چې د افغان موسیقي او فرهنګ ته پام وړ کار کړی، خو په وینا یې اوس هم افغان حکومت او خلکو هیر کړی دی. د استاد ګل زمان په وینا په کابل کې په کرایه کور کې د ژوند سختې شپې او ورځې سبا کوي. ښاغلی زمان له ولسمشر محمد اشرف غني د لاسنیوي غوښتنه کوي. استاد ګل زمان چې په 1914 هجري شمسي کال په خوست ولایت کې زیږېدلی دی، لومړی یې دارایي یعنې چمبه وهله او په 1943 میلادي کال کې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې سندرې پیل کړې دي. لومړنۍ سندرې د غونډې منډې په نوم سندره ثبت کړه. په افغانستان کې عمر خوړلو هنرمندانو سترګې د دغه هیواد اطلاعات او کلتور وزارت ته وي. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري وایي وزارت ته یې د هغه د هنرمندانو لپاره چې وریښتان یې افغان موسیقي ته په خدمت کې سپین کړي دي د مرستې پروګرام نه لري. خو د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون وایي چې د استاد ګل زمان په ګډون نږدې 10 هنرمندانو ته تقاعد سربیره د میاشتې څه باندې 10,000 افغانۍ هم ورکوي. ګل زمان اوس له کډه ګرځوي او د سندرو ویلو هم نه دی. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې نږدې 900 سندرې ثبت کړي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.